بسم الله الرحمن الرحيم بهلول دا یو مجذوب تیر شوی دی او دی داسې ساده غونته سړی بزرگ سړی نو دی با د هارون رشید بادشاہ ته دغه دربار ته به ډیر زیات تراته او د به ډیر زیاتې د حکمت خبرې بعضې وخت کې کولې نو هارون رشید بادشاہ خپلو دروانچیانو ته ویلي و چې دا بهلول کلم زما دربار ته راځي دی به منې کوې نه دی به ما ته راپرېږدی نو بهلول باندې نامنې نه وه هغه هم زړور و ډاډه هر وخت به د هارون رشید بادشاه دربار ته راته یو ځل د هارون رشید بادشاه دربار ته دا بهلول راغی نو هارون رشید بادشاه سره په لاس کې چاړه ده نو چې بهلول ورته وکتل امیرالمؤمنین وایي څه دي در سره والکه چاړه ده چې دې ولیده نو وایي څه دي در سره او ورته وایي بهلوله چاړه ده را سره وایي په دې څه کې یاره بهلوله وایي راشه دا چاړه واله او دا به تا سره زما امانتي او ستانه زیات بې وقوف چې دی دنیا کې تا ته څو ښکاره شي نو دا چاړه به هغه له ورکړي ورسره ټوکې وکړې چې ستانه خو زیات بې وقوف بل څوک شته دی نه نو تا سره به چې ستانه زیات بې وقوف څوک تا سره تا ته میلو شي نو هغه له به یې ورکړي بهلول ورته وایي ټیک ته جي راکړه هغه چاړې ترې واخېسته او یو یې کور ته بکس کې کېښوده د هارون رشید بادشاه دربار ته به ته راته په دې کې یو څو کاله تیر شو بهلول سره چاړه په بکس کې پرته ده خبر شو چې امیرالمؤمنین هارون الرشید بادشاه بیمار شوی دی او ډېرې ورځې وشو چې بیمار پروت دی ډاکټران طبیبان علاج کوي خو د علاج ورته پیدا نه رسوي چې کله دې دربار ته راغی هغه کټ کې داسې بېدمه پروت دی امیرالمؤمنین څنګه ولی پروته یاره بهلول نه جوړ یم ډاکټر به دې راوستی و چې علاج یې کړی وي که نه بهلول بلا طبیبان مې راوسته هېڅ پیدا علاج نه کوي دوایان یې راته څه پیدا رسوي نه ښه بادشاه نور طبیعت دې څنګه دی او ورته وایي یاره بهلوله ډېر په اوږد سفر باندې روان یم ډېر په اوږد سفر روان یم بادشاه بیا کوم خوا په سفر روان او ورته وایي د آخرت په سفر کنه بهلوله ښه نو بادشاه سلامت بیا به راځی کله واپس او ورته وایي یاره بهلوله ته هم سخت بې وقوفې د آخرت په سفر چې څوک تلي نه هغه بیا هم راغلي دي بادشاه صاحب ځان سره به څوک بوځي څه لښکرې مخکرې دې مخکې لیږلي دي که نه څه تیارې دې مخکې کړی دی او که نه څه خیمې نیمې دې لیږلي دي که نه څه خوراک مراک دې مخکې لیږلی دی که نه او بوځې به څوک بادشاه ورته یاره بهلوله ته هم ساده سړی د آخرت په سفر چې خلک ځي خو یوازې ځي څوک ځان سره لښکرې بوځي او څوک تیاري کوي هغې له چا تیاری کړی دی هغې له چا پوجان مخکې لیږلي دي هغې له چا لښکرې مخکې لیږلي او هغې له چا مخکې خیمې خښې کړې دي یاره وایي بادشاه صاحب ورېږه ستا یو امانت ما سره پروت دی هغه در راوړم بادشاه نه خبره روه لاړ کور ته هغه چاړې د بکس نه راواغېسته هارون رشید بادشاه لی راوړه ورته بادشاه دا واله دا ستا ما سره امانت دی او وی تا ما ته ویلي و چې ستا نه زیات بې وقوف انسان تا ته میلو شي نو دا چاړه به هغه له ورکړې نو زما نه زیات بې وقوف ما ته هم ته ښکاره شوې بل لا ته نه دې ښکاره شوې دا چاړه واله دا ستا امانت دی ما سره هارون رشید بادشاه ورته وایي بهلوله دا څنګه وی بادشاه صاحب ته خو چې به په سفر باندې یو ځای ته تلې او هلته به د یو میاشم تېروله نو هلته به د ړومبې پوجانو لیږل لښکرې به دې ولیږلې خیمې به تیارې شوې خوراکونه به دې ځان له برابر کړل چې هلته به میاشت تېروم چې څه کمې راته را نه شي څوک را باندې حمله ونه کړي نو د یو میاشت په سفر باندې به تلې او دومره تیاري به دې کول او لښکرې به دې لیږلې چې د هغې اړو غږ مه کوه او د آخرت په اوږر سفر باندې روانې چې بیا د هغې نه اړو راتګ نشته هغې له دې اړو څه تیارې نه دی کړې هارون الرشید بادشاه په جړا شو
یاره بخلوله وی ته خو ما ته بیوقوف ښکارې دی ما ته خو دې ډېره د عبرت خبره وکړه او د حکمت او د پوهې نه ډکه خبره دې ما ته وکړه واقعي زه خو چې کوم ځای ته په سفر تلم نو تیارې مې کړې دی د آخرت په سفر باندې روان یم نو ما ولې څه تیارې کړې رونو دې ته لږ سوچ وکړه چې ته سعودي عرب ته ځې امریکې ته ځې جوړې ځان له جوړې کې پیسې پیدا کې د خوراک انتظام وکې زه به هغلته ځم دومره ورځې به تېروم چې د دومره مودې خوراک را سره څو ورځې کې لګیا تیارې کې او بیا هم د هر څه ځان ته یې ښودي ښځې ته وایسي نه چې ناڅاپه ځم او سره نه پاتې نه شي ګورې هر څه د بیګ کې یې ښودي او د آخرت لوی سفر دی د هغې غ تاریخ هم درته نه دی معلوم چې په کم تاریخ باندې به روانېږي د هغې دپاره دی اړو څه تیارې نه دی کړې دا در سره اړو څه غم شته دی نه چې قبر خو تورې تیارې دي د رڼا انتظام پکې پکار دی قبر کې به زه یوازې مخیر کوم بس اخرت کې به زه څه کوم د دنیا زندګي رونو مونږ په غفلت کې تېره کړه رب ذوالجلال دې معافي وکړي او بیا انسان د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی بعضې وخت کې د انسان او د ده د مرګ په مابین کې یو ذراع پاتې او دا سړی لګیا دی د جنتیانو عمل کوي یو ذراع د ده د جنت په مابین کې پاتې یو ګز دغې وخت کې دی د جهنمیانو عملو کې دی جهنم ته لاړ شي الله دې ایمان ته خیر کړي والله دې اخره خاتمه په ایمان